د 1403 هجري شمسي کال د سرطان له 8 نیټې څخه تر 14 پورې د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 78,881 مټریک ټنه انتقالات شوي دي. د حیرتان بندر له لارې 22,133 ټنه، د اقینې بندر له لارې 5,214 ټنه او د تورغونډۍ بندر له لارې 9,515 ټنه چې ټول 78,881 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې یوه برخه صادرات دي. په تېره اونۍ کې 3,315 مټریک ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه او د انارو جوس دی. درنو تجارانو، که غواړئ خپل سوداګریز توکي په خوندي، ارزانه او چټکه توګه د ریل پټلۍ له لارې انتقال کړئ، نو همدا اوس په مرکز کابل او ولایتونو کې د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې امنیت له اړوند مسؤلینو سره په اړیکه کې شئ. د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې امنیت هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین سهولتونه چمتو کړي.